یو توتی وای نو مالک ورته وی چې را که د پنجرې نه بار ووتې نو سر به وخورې. نو هغه توتي ته بیا داسې ویل چې که د پنجرې نه بار ووتې نو سر به وخورې، که د پنجرې نه بار ووتې نو سر به وخورې. نو توتي هغه زده کړل، اوس دی خو کړل خو په مطلب یې نه پوهېږي. توتي بار واخلې چې که توتي که د پنجرې نه بار ووتې سر به وخورې. یو ورځ مالک د کور نه ووته او نو پنجره ته کلاو پاتې شوې ده. توتی د پنجرې نه بار راوته دی او دغه وایي چې توتی که د پنجرې نه بار ووته سر به وخورې، توتی که د پنجرې نه بار ووته سر به وخورې. دې کې پیشو راغلی ده او هغې رانیسلی دی. اوس توتی د پیشو په خوله کې دی او دی وایي چې توتی که د پنجرې نه بار ووته سر به وخورې، توتی که د پنجرې نه بار ووته سر به وخورې. او په مطلب یې نه پوهېږي، په مطلب یې نه پوهېږي، خو هغه شی وایي چې داسې چل که وشن دا سر به وخورې او د پیشو په خوله کې دی. تر دې چې هغې تیر کړو. نو نن سبا د څنګه چې ګیم دی د کرکټ ګیم دی یا داسې بله لوبه ده، نو نن سبا په سکول کې هم د نمبرو ګیم دی، لوبه ده، مقابله ده، ریس دی، منډه ده. ماشومان ته پیراګراف خوښېږي او هغوی ته وایي چې دا راټکئ، خو د هغې په مطلب باندې هغوی نه پوهېږي. هغه کیسه ده د توتي هغه چې که د پنجرې نه بار ووتې سر به وخورې، صرف راټکړی وي، ورته یاد وي چې داسې چل دی، خو هغه د هغې ماشوم په ذهن کې دا خبره په پښتو کې او په یو ښه طریقه کې نول پکار دی چې هغه د هغه په ذهن کې پرېوځي چې بچی که دې ماحول ته لاړې نو خراب به شي او دا سم کار دی او دا خراب کار دی. سګرټ او چرس، شراب او آیس او تماچا، ټوپک، دا خراب څیزونه دي. بیا کمپیوټر او انټرنیټ او ګوګل سرچ او په دې کې بیا نور د دنیا پروګرامونه دي او کتابونه، دینیات، اسلامیات او داسې نور د سکول کتابونه، تعلیم، د مدرسې تعلیم، د سکول تعلیم، حجرات، جومات او دغه شان تعلیمونه، دا ښه څیزونه دي. د پلار سره خیر ښېګړه، د خلکو سره خیر ښېګړه، غم ښادي، د قبر جنازه، غیله تلل، دا ښه څیزونه دي. نو په دې باندې ماشوم پوهول پکار دی او د سکول استادانو هم پکار دي چې په دې کې یو منفرد کردار ادا کړي چې ماشومانو ته د تعلیم سره سره د ژوند کم اصل تعلیم چې کم دی، کم کې چې لکه غم ښادي شو، د دې ماحول چاپېرچل شو، دا د ژوند تیرولو طریقې ورته وښیي او په دې کې کم غلط چیلنجز راځي او کم خطرناک راځي، کم صحیح راځي، چې دواړه سایډ ورته وښیي او په دې پوهه کې چې بچی دا سم سایډ دی دا خراب دی، په دې باندې ځه او په دې باندې مه ځه.